ऑपरेशन कैक्टस, से चिलीज में ऑपरेशन फ्लावर और ब्लूमिंग, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे ही सीक्रेटिव ऑपरेशंस किए, जिससे कुछ ही सालों में हमने आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल के रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वाग मलगरो स्टार्ट केवल लग शांता उस्तामा होली क्लिप आगा बने मराजम चे खबरा दे उनका पाक अफगान या द रिलेशन को और खबरा पाकी इंडिया संग रागला खुदा डेर मोस्ट इम्पोर्टेंट दे दाता खेमा खासकर शेर मोहम्मद अब्बास तंजई सेब पा हवाले सरा चिकम परून कड़े विलाग पा हवाले सरा बज़ वजाहत हम पेश कमा यकीनन चागा वीडियो डोर मलगरो लुचे जड़दा په دې حواله سره به زه کم چا د نظری شي او معذرت غواړم خو زما چې کم فګر وو هغه تاسو کته هم شي داغه زما دا مطلب نو چې تاسو چې کم زیاتره ملګرو خیر دا پته ولګي دا کمنټس نه چې هند سړي راځي ته مینه ری خو تاسو په مې راځم نن ټول لا غټ امپورټنت خبر څه دی هغه خبر دا دی چې په طالبانو بقاعده د پاکستان د کم سولې روغې خبره کیږي هغه چې کم پاکستانونه غوښته هغه عملیات په افغانستان کې شروع کړي دي دغه خبر سو ورځو کې د خو کنفرمیشن چې کم دی هغه ډېر ضروري وي په دغه کې افغان شهري هم نیولي شوي دي هغه کم دي هغه هم لږ تاسو سره وضاحت پیش کوم دغه ټول نه امپورټنټ خبر دی چې اوس بدلون راځي بل دی طالبانو دریس کې بدلون ډیر غټ راغلی دی په دې حواله سره به هم تاسو سره خبر شریکوم په دغه ویډیو کې بیا څه د انډیا اخیره کې زه تاسو سره د انډیا کلیپونه خیم کلیپونه نه بلکې هغه مې به ټایم ولګي تاسو ته زه لینک در خیمه چې تاسو ته پته ولګي چې الته څه کیږي او دغه په دې خطې باندې څه نظر ده او ولې کیږي داسې دغه ټول خبرو سره دا ویډیو لازمي وګورئ چې خو تاسو ته د شیر محمد چې کوم صاحب خبره هغه هم وضاحت وشي او ورسره د ډېر اهم مهم معلومات هم ترلاسه شي که ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ نو چینل لازمي سبسکرایب کړئ ستاسو کمنټس او ستاسو لایکس ډېره مننه وړومبی به راځو زه وایم چې دا وضاحت وشي بیا دا غټ خبر ته راځم او ټول نه لوی خبر همدغه دی د چې کوم پاکستان غوښتل عمل روان شو یعنی اوس په ډېر ښه طریقې سره روان شي حالانکې په دغه کې سازشونه چې کوم وي هغه اندروني خلک کوي پاکستان کې هم کوي هغه غټ لیډران دي په افغانستان کې هم کیږي یو ډله یو غواړي بل ډله بل غواړي او شکر الحمدلله چې کوم باثر ډله ده هغه پاکستان سره ده اوس په دغه صورتحال باندې به زه ستاسو راځم شیر محمد عباس تنزی صاحب په حواله سره چې کوم ډیټیل ما ورکړیو نو هغه په انډیا ویلاګز کې هم موجود دي هغه تاسو دغه لیدلی شي چې بقاعده هغه په دې دوران کې دغه باندې کړیو خو ما هم نه دي هغه کړي خو دې وخت کې دا خبر چې ما ته راغله بقاعده لینک راغله نو هغه که تاسو وګورئ هغه هم تاسو سره کوشش کوم چې لینک تاسو سره شیر کړم هغه مو وګورئ چې دا دې ورځو کې پرون بل پرون کې دا شیر کړی دی خو هغه په بقاعده د دې حوالې سره ویلي چې دا زموږ کس دی دلته موږ ګریجویټ کړی دی دلته موږ ورته تعلیم ورکړی دی هغه دغه ده نو هم هغه که تاسو وګورئ چې ته لاړ شئ نو تاسو ته به ټول معلومات وشي خو په نیټه کې یقینا چې ما نه غلطي شوې ده پکار ده چې ما نیټه پکې یاد کړې وی چې دا اوس ولا نه ده بلکې دا زړه ویډیو ده دغه غلطي زه اکسپټ کوم منم او دغه چې کومه دغه نیټه وه هغه د دغه کال د 2025 ولا څلورمه نیټه وه وړومبۍ میاشتې جنوري ولا څلورمه نیټه وه چې کابل کې یو فارغ التحصیل مدرسه کې طالبانو مدرسې کې یو کوم دستربندي کېده په هغه کې دغه سپیچ کړی بیا هغه نه پس جنگ جګړې هم زیات شي بیا پاکستان طرف نه عملیات هم شي بیا هغه طرف نه په باونډریز باندې لانجې کیسې هم شوي وي خو دا غلطي زه منم چې نیټه کې صرف ما غلطي شو نور چې کوم ما د هغه باره کې تعریف هم کړی دی چې ډېر زیات علم لري ډېر زیات انرجیټک دی سیاسي ډېر زیات اپروچ لري یو افغانستان کې نه بلکې امریکا سره او انډیا سره خاص کر هغه زیات نړیوالې غدي هغو کې چې عرب ممالک هغه نه خفه دي او پاکستان خو آلریډي هغه لکه مخالف ډلې سره دی لکه دلته سیاسي پارټیانې هم داسې پاکستان کې هم داسې شته چې افغانان هغه کوي او بل زه تاسو ته دا ووایم چې پاکستان کې کم ملګري چې دا پاکستان خلاف خبرې کوي نو تاسو دا وګورئ تاسو به هند دوره سنبال کړي والله ویزې نه درکوي
هغه په هغه سختو حالاتو کې هغه کسانو ته ویزې کینسل کړي وي چې کوم هغو دپاره کار کولو هغو دپاره ایجنټي کوله چې هغو خپل بهیونه هم راغلي دي دا زه بار بار وایم بیا دومره خلک ساتل یا دومره هغه ورکول چې بغیر ویزو هم خلک دلته کې تګ راتګ هر څه او بیا دې الاو کړي هغه ورځ دې راولي چې هغه نه بغیر هم دغه کیسه چې کومه ده هغه روانه شي اوس ګوره دلته مونږ چند وضاحت منې خبره داسې نه کوو چې دلته پاکستان کې که تاسو وګورئ زموږ پښتانه لیډران تر اوسه پورې عدالتونو کې کیس شته دي فرات الله بابر وګورئ همدغه شانتې نور غټ غټ مثالونه دي یو شمېر لیډران دي دی پورې چې ما تاسو ته آفتاب شیرپو خبره کړې ده چې هغه د ذات خپل ذات خبره نه کوي که ذات خبره یې کول هغه به افغانستان سره جنګ کولی هغه د قوم خبره کوي هغه وایي ټیک ته زما یوه ډله ده چې هغه ما خلاف وه زما دشمنان یې وساتل زما ورور مړ که خو اورال چې کوم دي هغه چې موږ افغان یو کوم نو دغه شی کې بلتون نشو راوستی خو بهرحال او ملګرو ته چې کوم دلته پاکستان کې پاتې کېږي یا لربر پاتې کېږي پاکستان کې بیا هم خلاصۍ نشته تګ راتګ هم په دغه ځای ده اسپتال هم دغه ځای ده اوسېدونکو ځای هم داسې ده انډیا ته هغه لاس نشي درکولی ګو کې چې هلته کې هغې کوم فنډینګ استعمالوي یا کوم کسان ساتي او دغه سر والا چې کوم تاسو ته ما هغه وښولو دا به تاسو ته زه اوس بیا ښیم چې دا د دې تعلق کوم سره لري خو زه د هغه خبر پهله تاسو سره شیر کوم چې طالبانو باقاعده توګه حکومت چې کوم دی باقاعده عملیات وکړل چې په هغه کې تقریبا مونږ ته چې کوم اطلاعات راغلي دي 25 کسان داسې دي چې هغه افغان شهري دي چې ټي ټي پي کې پاکستان تحریک طالبان کې شامل وو یقینا چې پیسو دپاره کېږي یا خپل هغه دپاره کېږي فنډینګ کېږي را فنډینګ استعمالوي د ثبوتونه دي دا او په دغه نه علاوه نور هم هغو د ټي ټي پي په حوالې سره دغه عملیات پیل کړي دي چې که څه قسمه دغه شانتې دي دا خاوره استعمال کا او پاکستان خلاف کولو نو هغه به مونږ وسرو هم ګرفتارو به هم او خپل قانون لاندې خپل اسلامي شریعت لاندې به دغه کو نو دا ډېر غټ بدلون وشو او په دغه کې لاس چا دی د چاینا باقاعده زمون پاکستان نه چې کوم مطالبات دي هم تاسو ته ما بار بار ویلیم دي واضح قوم هم یو خو چاینا په دغه کې دغه کړی دی زمین چې افغانستان خاوره به پاکستان خلاف نه استعمالیږي لکه خاص کر د ټي ټي پي په حوالې سره عملیات هغه باندې ورسره د افغانستان باقاعده امیر متقي صاحب ډېر زیرک سړی دی ډېر پوهه سړی دی ما اوسه څو ملاقاتونه شوي دي دلته اسلام آباد کې هم هغه په دغه باندې باقاعده یو قسم اګریمنټ تاسو ته چې ما ویلي کېدای شي ساین هم وي خو مونږ ته ویلو چې دلته اسلام آباد ته یا کابل کې بل غونډه کېږي بیا به اګریمنټ یې ساین کېږي دغه صورتحال باندې باقاعده چین چې کوم دی دا رول پلی کړی دی په دې وجه باندې انډیا ته ډېر زیات زور رسېدلی دی او ډېر دروند زور رسېدلی دی مونږ د نفرتونو خبرې نه کوو مونږ د مینې او ما دا اوس ویلا کړې ده دا خو ما اوس یوټیوب شروع کړل زما د 20 کاله جرنالیزم کې تاسو په ګوګل باندې سرچ کړئ چې مونږ همیشه د کله به نیټو فورس مې دلته حملې کېدې هغه ویډیوګانې هم زما شته افغانستان والا هم شته نو هغه وخت والا وګورئ خیر دی هغه تاسو خپله تصدیق کړئ هر چا خپل هغه دي زه خپل صحافت زه به خپل هغه دپاره کومه چې زما ضمیر مطمئن وي زما غوي په دې کې ملګرو ویلي چې تاسو پاکستان کې وزیرستان کې ډېر بد حل روان دي ګو کې دا اوس نه دی روان زما خپل علاقې کې روان دي هنګو زما تعلق دی ورګزۍ زما سره جوخت وه زما هغه ویډیوګانې به م انشاءالله ډېر زر زه اوس هغه ټیپ کوم ریلیز کوم چې کوم وخت کې خلک پالته تخله زه پالته عملیاتو کې به شامل وم او ګو کې چې بیا ما ته ادارو طرف نه ډېر زیات پرابلم جوړ شوي خو زما مقصد د خپل ولس سره و زما کډو سره و زما ډېر زیات وزیرستان خلکو یا زما څه څومره پروګرامونه په وزیرستان باندې کړي دي زما څه څومره ریپورټینګ په وزیرستان دی په ورګزۍ ایجنسۍ دی په خیبر ایجنسۍ دی یا نور ایجنسیانو باندې کړی دی دومره به زه یم چې وي به خو زه یم زما چا به نه وکړي ما ګنټه پروګرامونه کړي دي او هر هفتې به زما هلته نه جنوبي هیواد په نوم یو پروګرام هم چلېده خو بس دا خبرې به اوس څه کوو اوس کومه شخړه ده ګوره منظور پښتین دلته راتګ زما ړومبی دلته کې ورته ټینټونه لګول هر څه لګول خو ځینې خبرې داسې وي چې هغه کې بیا سړی لږ خیال هم کوي اوس ګو کې چې کومه دا حمله شوې ده هغې پېښور ته راغلي دي وایي اسلام آباد ته راځي چې اسلام آباد هلته راورسېدل نو زه به ورکې شامل وم
گو کې چې هغې کې هر څه غلطۍ نه وي خو خبره پکې دا ده چې دا څلور ماشومان بالکل دا وژلي شوي دي خو چې نور کوم لس وژلي شوي دي هغه ولې نښې په میډیا باندې بل د حکومت دریځ تاسو ته موږ دمرې ما مخکې ویلاګو کې خبرې کړي دي چې په حکومت دریځ خپل دی د هغې ډرون دی حکومت وایي چې نه دا بلا شوی دی او دویم چې کوم دی هغه باقاعده چپ په ذریعه باندې شوی چې کوم چا جاسوسي چپ وړی دی او هغه ځای کې طالبان ټي ټي پي چې کوم عملیات وکړل عملیاتو پس دغه کار وشو ګوره چې کله زما په دې صورتحال باندې زما ریپورټینګ دی ځکه وایم چې زه به تاسو سره په دې صورتحال باندې اورال دغه ویډیو چې کومه زاړې پراتې دي د څو کالو د 1500 شپږ شلو کالو وروستو هغه زه تاسو سره په دغه کې واضحه کړم نو تاسو ته به پته ولګي چې وکي ما کړی دی ریپورټینګ که نه دی کړی نو ما ته ټول ګراؤنډ باندې سچویشن پته ده څه کېږي څه نه کېږي ما اکثر په خپلو خلکو باندې هم غږونه کړي دي چې ولې دا عملیاتو دپاره دا ټي ټي پي راځي دلته به تحریک طالبانو هغو ته ځایونه ورکول هغو به خپل بریتونه تاول هغه ټایم کې ډېرې ډېرې کهانیانې دي زه پکې خپله ان وټنس یم ان وټنس باندې پوهېږي که نه کس زه به تاسو هغه ویډیو چې وښیم تاسو ته پته ولګي خو چې بین یې نه کړي ولې چې هغه داسې څه هغه دي خو زه به کوشش کوم چې هغه به تاسو سره زه شیر کوم اوس راځو مخکې خبرونو ته یو خو په ګردیز کې هم دا چې کوم پولیو مهم دی په ګردیز کې هم یو جوبل شوی دی عملیات شوي دي اټیک شوی دی او پاکستان کې هم شوی دی چې یو پولیس وفات شوی دی او دې نه علاوه تاسو ته هم دا ویلو چې طالبانو دریځ کې بدلون چې کوم دی هغه روان دی نړیوالې سطح باندې دا سوچ روان دی چې اوس طالبان چې کوم دي نړیوالې سطح څخه لږ ډېر څه غواړي چې هلته کې انساني حقوق یا نور ګو کې چې اسلام په کې به خپل هغه باندې کېږي خو هغه به ورته ورکوي چې د ښځو تعلیم شو صحت په حوالې سره شو دغه شانته اقدامات شو په دې باندې کار روان دی دا کې بدلون راځي په دغه حوالې سره تاسو ته چې کوم ویلو د انډیا حواله څخه یم آزاد طلب تاسو لږ وګورئ چې دې وخت کې دا اوس انډیا چینل دي تاسو ګورئ دا چینل چې دا څه هغه پیش کوي دا وګوره د چین په حوالې سره دومره غوسه و دومره هغه و چې هغه دا څومره ویلاګ یې ورمنې کړي څومره نیوز یې ور کړی او خپله باندې اوس میډیا چې کومه ده مودي خلاف شوې ده چې پاکستان خو په هر لحاظ سره موږ نه وګټله موږ ډېر سازشونه وکړل او دغه ویډیو زه تاسو سره اوس دوباره شیر کوم کم شروع کې مې ورکړه دا تاسو واورئ ऑपरेशन कैक्टस से चिलीज में ऑपरेशन फ्लावर और ब्लूमिंग और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे ही सीक्रेटिव ऑपरेशंस किए जिससे कुछ ही सालों में हमने आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल के रख दिया इसके आगे की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है रॉ के ऐसे ही खतरनाक और कोवर्ट मिशंस की वजह से एक ऐसा समय आ गया था जब हमने पाकिस्तान का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि आप मानोगे नहीं लेकिन आईएसआई के चीफ को लिटरली रॉ के चीफ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी چې دغه ویډیو باقاعده هغه وایي چې په انډیا چې کوم دی را چې کومه ده هغه افغانستان څنګه پاکستان دښمن جوړوي نو دې وجې نه زه تاسو ته ورونو وایم چې هرې خبر زه خوشحاله شوم چې ما ته ملګرو کمنټس وکړل چې تاریخ دی غلط دی دغه غلط دی دغه غلط دی زه خوشحالېږم پازیټیو خبر باندې خوشحالېږم ډېرو ملګرو ډېر پازیټیو خبرونه چې کوم تنقید را باندې ما باندې زه خوشحالېږم چې ما باندې وکړئ اندې نه موږ زده کړه کوو موږ هم طالبان یو نو تاسو ډېره مننه او خوشحاله آباد اوسئ او خپل ځان ته ګوري چې هر سړی خپل کردار ادا کوي او نظر اچوي یقینا چې دغه کوم ستونزې دي دا به حل کېږي ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ